د بیان په ازادۍ هم پابندي ده، د بیان په ازادۍ هم پابندي ده، زنده باد په پابندۍ هم پابندي ده. ټول وطن د هدیرې شکل اختیار کړ، ځکه اوس په موسیقۍ هم پابندي ده. ملګرو سلامونه، ډیره زیاته مینه احترامات، خدای دې وکړي چې ټول ملګري ښه وئ. او چینل دی د حیات خان چینل دی د یوټیوب، تاسو ګورئ او د دې نه مخکې مو هم څارلی دی، تعقیب کړی مو دی. نو نن مو په دغه چینل کې حیات جان راوړې ده ډېره خوندوره مشاعره. نو دغه مشاعره به خلک ولې نه ګوري، دغه ویډیو به خلک ولې نه ګوري چې چېرته چې د کرن خان غوندې هستي ناسته وي، چېرته چې د شاهنواز باقر غوندې د ځوان پول سر لښکر ناست وي، چېرته چې استاد طلبغان صاحب ناست وي، چېرته چې د جنوبي اسلام مشهور د ټیک ټاک سټار دلبر ننګیال صاحب ناست وي او جمال لالا ناست وي. دغه پروګرام دغه مشاعره به الریډي خوږه وي. مشره شروع درته خپل یو څو شعرونه نه کوم، بیا به تاسو ته ارشاد شعرونه دي چې خاموشي ماته که خبرې کوه، خاموشي ماته که خبرې کوه، غمونه شاته که خبرې کوه، خاموشي ماته که خبرې کوه، غمونه شاته که خبرې کوه، او راته د زړه حالونه وایه که نه، خدای دې مې راته که خبرې کوه، راته د زړه حالونه وایه که نه، خدای دې مې راته که خبرې کوه. او درد یې جوړ شو مسیحا ته رسېدلی، د تیارو سړی رڼا ته رسېدلی، او ستا نامه په دیوالونو باندې لیکم، محبت مې انتها ته رسېدلی. او مننه. نور شعرونه دي مشره چې یو شرنګو د بنګړیو بل نڅا د جنکو وه، یو شرنګو د بنګړیو بل نڅا د جنکو وه، سندرې وې چمبې وې او ګډا د جنکو وه، او د پورې دیواله نه چا هندارې پړکولې، د پورې دیواله نه چا هندارې پړکولې، ښکاره خو راته نه شوې خو خندا د جنکو وه، د پورې دیواله نه چا هندارې پړکولې، راته نه شوې خو خندا د جنکو وه. مننه. او غزل دی چې د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی، د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی، ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی. دا د مشر ته ډالۍ وي چې د بلها ښکلو نه ښکلی یو سړی دی، ما په زړه پورې نیولی یو سړی دی. مشره شعر دی چې شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر، شور یې دومره دی په ذات کې لکه تندر، خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی. مننه. شور یې دومره دی باقره په ذات کې لکه تندر، خو د ځمکې په شان غلی یو سړی دی. او ستوري هم ګوره د ده په انتظار دي، موده پس دلته راغلی یو سړی دی. ستوري هم ګوره د ده په انتظار دي، موده پس دلته راغلی یو سړی دی. او د بربادې جمال لالا د بربادې زندګۍ بدل پې اخلم، د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی، بربادې زندګۍ بدل پې اخلم، د ګریوان نه مې نیولی یو سړی دی. او ای زهیره چې خفه یې چېرته نه کړې، ای زهیره نازولی یو سړی دی. ډېره مننه د توجه نه وه. دغې نازولي سړي شاهنواز باقر نه شعرونه اورو. باقر صاحب ته راځو.